سلامونه لیکي له ګرانو لیدونکو ستړي مشئ پخلنځي پروګرام ته هیله من یم چې در پای شوي زموږ ملتیا وکړئ او نن لپاره تاسو ته بیف برګر تیاروم چې ډېر یو خوندور او فاسټ فوډ خواړه دي هیله من یم تاسو هم تیار کړئ ترېنه خوند واخلئ ډېر ساده دا خواړه تیارېږي ارومرو کور کې تیار کړئ لږ زره مواد نن زیات دي ځکه چې زیاتره ترکاریانو ته دې ته اړتیا دې دپاره موږ تاسو ګټه اخلو ترکاري به دلته لږ زره مخه خوشې کړو تر څو کوم کارونه چې موږ کوو هغه تاسو راحته باندې وګورئ او څرنګه تاسو وینئ چې غوښه ماشین شوې ده یو لږ زره پیاز سره لږ پیاز نور سره زیاتو تقریبا ما یو دانه پیاز راغېږه شاید لږ یې واچوو هګۍ دوه دانې تیارې ماتې موږ ورسره زیاتې کړلې اوږه راخلو پیازو سره پیاز به مې یو لږ زره ورسره زیات شي ځکه چې خوند دپاره ډېر ښه دی هیله مند یم تاسو هم دا خواړه تیار کړئ خوندور خواړه دي نو اوږه چې دی لږ زره زیاته پکې کاروو او په څنګ کې به اوړه هم دې سره زیاتېږي ځینې وخت زموږ تاسو هیوادوال اوړه ورسره نه زیاتوي بیا کله ناکله ترېنه رامات شي او په غوړیو کې ښه سره کېږي نه داسې بیا اوړه ورسره زیات کړئ ډېر ښه په اندازه باندې نري نري کولی شو چې دا آماده کړو نو اوړه هم ما دلته راغېستي دي هغه به مې د خیر سره خپرونه کې تاسو ګورئ پروګرام کې چې څرنګه هغه زیاتېږي په کومه اندازه باید زیات شي دغه نه وشکوه زیات ورسره نه کوئ او خامه ترکاري چې دې سره زیاتېږي لکه بادرنګ دی کابو دی رومیان دي ځینې وخت تروه بادرنګ یا خیال شور چې ورته وایي دغه نه هم ګټه اخیستلی شئ ځکه چې هغه هم ډېر ښه خوند ورته ورکوي لیدونکو دا د اوږه وړه شوه زیاتوو یې او پیاز به راواخلو د پیاز هم چې واړه کړل وروسته د دې نه موږ ته اندازه ښکاري چې په کومه اندازه باندې بیا ورسره زیات شي زما په نظر هم دومره کفایت کوي ځکه چې دوه دانې واړه پیاز مخکې هم ورسره واړه شوي دي زیات شوي دي ځکه چې که بیا پیاز هم ډېر زیات شي بیا مکمله د هغه غوښې خوند کموي غوښه پکې کمه لیدل کېږي ښه پیاز بړوو او کچپ چې دی خوږو کچپه نه ما راغېستی دی ځکه چې تور مرچک زه ورسره زیاتوم دی غوښې سره ښه همداسې ترخه او آماده شي وروسته د هغه نه بیا خواږه کچپو نه استفاده کوو که کچپ لږ زره تریخ و یا په کور کې هم جوړول ساس چکني و د موادي بیا کولی شئ چې دومره زیات تور مرچک ونه کاروئ اوس به د خیر سره ورو ورو تختې سر به کومې پیاز اوبه چې دي دا به وچې کړو وروسته د دې نه مسالې او ترکاري به ورسره د خیر آخر کې زیاتوو او ورقي پنیر چې دی دا هم لږ ساړه ځای کې کېدی بیا راحته وازېږي ځکه چې اشپزخانه لږ زره سړه ده که ګوا ګرمه وي دا بیا نښلي که په یخچال کې وساتئ په همغه وخت کې چې د خیر سره دا خواړه هم تیارول په څېر زیات کې ډېر به ښه چې ګرمه وي بیا کله دا زیاتوئ ځان ښه همداسې نرم کې آماده کېږي کچپ هم دې خوا راوړو دغه خوا ته بیخي همداسې فرصت شي تور مرچک قاشق اخلو او اوس د خیره تور مرچک به په دغه اندازه باندې زیاتېږي چار مساله یوه قاشقه زیاتوو او لیدونکو مالګه چې ده مالګه ارومرو په خوړو کې وکاروئ ځکه چې مالګه ډېره زیات رول لري یعنې په خوړو کې خو کاروو مالګه همیشه وخت هدف مې د دې و چې په اندازه باندې وي نه زیاته وي نه کمه وي تر څو خواړه م ښه خوندور راشي دا هم شوه مالګه اوس به د خیر سره ورو ورو دا به ښه میکسوو آماده کوو به خو مخکې د دې نه اوړه هم ورسره زیاتېږي 4-5 قاشقې اوړه زیاتوو ډکه ډکه 2 3 4 یوه بله به م واچو بس دی اوس به د خیره دا چې څومره مکس کوئ هغومره ښه تیارېږي کله ناکله که داسې کور کې دستکشې نه لرئ یو غټ ظرف کې واچوئ په کپګیر باندې کولی شئ ښه یو ګډ کوئ په لاس باندې لږ زره رو ګډېږي آماده کېږي خو کپګیر باندې بیا یو 5-6 دقیقې وخت زیاتر نیسي تر څو ښه مالګه او مساله یې مکس شي آماده شي او پیاز یې وګورئ چې په همدې اندازه چې ما زیات کړل ځکه چې ماشین د کله چې غوښه ماشینوله د دانې پیاز ورسره زیات شوي اوږه ورسره نه وه زیاته شوې
او غوښه هم 2 ځلې ماشین کوي تر څو ښه خوندوره د خیر سره دا خواړه آماده شي. البته بیف برګر نن تیاروو. دا ډوډۍ چې دی ما وړې راغیستې ځکه د وړو ډوډۍ کې بیا ډېر منظمه ډېر ښه ښکاري. د غوښې اندازه یو لږ سره باید غټه وي. دا یو 2 دقیقو دپاره ښه میکسوي آماده کوي. غوړي به هم د خیر سره په اندازه باندې زیات کړي. اور به بلوو. ورو ورو غوړي ګرمیږي تر څو به دا همداسې ګډوو به چې ښه مالګه او مساله او اوږه کوم مسالې چې تاسو ولیدې وړم چې ولیدل دا میکس شي آماده شي. دوستانو ځینې وخت پوښتنه کوي چې موږ کولی شو د پسه د غوښې نه لکه چې کوفته جوړه کړو یا بی برګر دې نه تیار کړو. خو پسه غوښه کې بیا دومره تاسو ته که په کور کې مال ذبحه کوئ آماده کوئ هغه غوښې واخلئ ماشین کې هېڅ کومه ستونزه نشته. هغه لا ښه راځي لا خوند یې ډېر ښه وي. خو بازار کې بیا نو تاسو ته د سرخي یا د پسه سرخي تاسو ته نه درکوي. که در امکن بیا ډېره به ګرانه وي. تاسو ته به ډېر ګران تمام شي. هغه هیوادوالو چې وی له خپرونه کې پخلنځي پروګرام کې موږ ته بیف برګر تیار کړه. هیله منه چې پروګرام وګورئ او هرومرو د خیره تیار کړئ. کله چې تاسو دا خواړه تیاروئ غوښه 1 ساعت 2 ساعته مخکې ماشین کې په یخچال کې کیږدئ ډېر راحته آماده کیږي. او اندازه یې متوجه اوسئ چې ټول په یوه اندازه باید تاسو غوښه راواخلئ سره یې کوئ تر څو هغه په یو اندازه باندې ټول سره شي آماده شي. اوس د خیر سره دا ظرف دلته راوړو او څو دانې نور هم تیاریږي. خو دغه ترکاریګانې چې تاسو وینئ لکه کاهو پاڼې بادرنګ رومیان دا به بیا موږ حلقه کوو. د دې حلقه کول او وړول خو ډېر ساده دی. کاهو پاڼې ځینې وخت څوک یې وړوي څوک یې نه وړوي. هغه خپل نظر ته تاسو د خپل هغه کومه رنګ چې تازینوئ هماغه رقم کولی شئ چې استفاده یې کوئ. او ډېر غوړي دې ته پکار دي چې دا ښه سره کوئ آماده یې کوئ. 5 قاشقه غوړي چې موږ زیات کړي دي دغه بیا ښه والی دی چې کله دا یو مخې سور کېږي بل مخې سور کوئ رو سره کېږي او آماده کېږي ټوټې کېږي هم نه. او وړی کلک نیسي و او ډېر ښه منظم آماده کېږي. ځینې وخت زموږ او تاسو هیوادوال بیا واخلي دغه پیاز پکې زښته ډېر زیات واچوي. کله چې دا په غوړۍ کې سره کوي بیا نو ترېنه ټوټې کېږي داسې لکه پاش غوندې کېږي. وایي په غوړۍ کې موږ نشو کولی دا سره کړو. دا څه دلیل دی؟ یا کوفته چې پخوي وایي زموږ نه ټوټې کېږي زه یې نشم پخولی. هسې غوښه چې ده که پیاز یې په اندازه باندې زیات شي او په اندازه باندې کوفته تاسو واچوئ جوش اوبو کې یو څو شیبې ایښوئ که هغسې هم نه تیاروئ قورمګه کوئ چې کله یې ایښېدله اور ورپسې کم پرېږدئ څو شیبې چې غوښه ښه نرمه شو آماده شوه بیا نو آماده کېږي. نو هګۍ پکې زیاتې مه اچوئ. که هګۍ په کوفته کې زیاتې واچوئ نو کله ناکله بیا هغه ډېره نرمه کې آماده شي بیا ټوټې کېږي. اصلا اول خو هېڅ په کوفته کې هګۍ مه اچوئ. که اچوئ نو په 1 کیلو غوښه کې 1 دانې نه هېڅ کله زیات مه اچوئ. 1 قاشقه اوړه ځکه چې هغه بیا ستاسو نه ټوټې کېږي نه. په ترکیب کې که هغه څوک چې پخوي هغوی ته پوهېږي چې هېڅ ته اړتیا نشته صرف غوښه میکسوي او لږ ذره مسالې سره تور مرچک سره آماده کېږي. د خیر سره دا یو اړخ ښه سور شو آماده شو. متوجه به یو چې ونه سوځي خواړه. دا رقم ټول آماده شو لیدونکو. اوس به د خیره اور کم کړو. اور هم کم کړو. د دې غوړي به ښه پرېږدو چې پرته په کړایي کې توی شي. 3 غوړي به یو ځای راپورته کړو. څومره ساده او اسانه د بیف برګر غوښه چې سره کوئ آماده کېږي. اوس به بیا ځلې د خیره لکه مخکې په شان همدا رقم به یې سره کوو آماده کېږي. دا وګورئ څومره دا 4 خواته بیا څنډې لږ ذره را برابروئ ډېر منظمه ښه راځي. اور به زیات کړو. دا د خیره سره یو 4-5 دانې سره شو. 4-5 نور به ورو ورو سره کوو آماده کېږي. د چکن البته د چکن نه هم کولی شو لکه د چرګ غوښې نه. دا خو بیف برګر شو هغه بیا چکن برګر کېږي. هغه یو لږ ذره بیا پوخت دې سره
لږ زره توپیر لري، لږ زره فرق لري، هغه به هم تاسو ته هرومرو جوړوو. خو دغه چې دی نو غوښې سره بیا هګۍ ضرورت نشته چې زیات کړو، اوړه ضرورت نشته. صرف کولی شئ چرګ غوښه او لږ زره پیاز اوبه به وچوئ، هغه سره به یې زیاتوئ، ځکه د چرګ غوښه نرمه وي، هغه ضرورت دې ته نه لري چې موږ او تاسو زیاتره وخت ورسره هګۍ او دا نه زیات کړو چې لږ زره نرمه شي او ښه ځان ونیسي. نو چرګ غوښه اوبلنه وي نسبتا د سرې غوښې نه. دا یو بل هم زیاتوو. وروسته د دې نه خیر سره ترکاریګانې به یې آماده کړو. دا به سره کېږي په کلار سره. 2 دانې نور چې دي دا به بیا کم اور کې پسته د خیره تیاروو. دستکشې نور اړتیا نشته، دستکشې به لرې کړو. اوس به ترکاریګانې ورو ورو آماده کوو او دلته به متوجه یو چې خدای مکه خواړه ونه سوځي. دا خو د فتن زیات کړي دي خو بیا هم اور زیات دی، یو خواته ښه سره شوي دي. دا پرېږدو څو شیبې. کچپ چې دی یو قاشقه زیاتیږي. په دواړو ډوډۍ کې باید کچپ زیات کړئ او پاڼه د کرم د کاوو اوبه زیاتیږي. رومیانو پاڼه دلته ږدو چې دا هم پاڼه پاڼه کړي دي البته، او غوښه زیاتیږي. بیا به بادرنګ ورسره زیاتوو، یوه پاڼه به بیا هم په آخر کې دغه رقم وګوره. او اوس ډوډۍ به پسې راکېږدو، بیا دغه ځای نه نیسئ، یو لږ زره فشار ورکوئ په دغه اندازه باندې، او دلته د لرګي نه هم استفاده کېږي. دغه دی یو دانی آماده شو. او یو بل شی تاسو ته لیدونکي ووایم چې ګورئ کله ناکله ماغزه خو داسې نه دي نو چې موږ ووایو زموږ چې نه هېرېږي. دا پنیر زموږ د یاده وته و، نو زه مصروفه وم ځکه چې همکارانو را په یاد کړه چې دی بیا ډېر یو ښایسته رنګ ورکوي. کله ناکله اشپزي برخه کې نو اشتباه کېږي، د سړي نه زیات د یاده وځي. دا به نه وایي چې والا نه زما شی نه د یاده نه وځي. دا دی هم پنیر شو. یوه حلقه پنیر موږ هم ورسره زیات کړو. البته یوه پاڼه پنیر هم ورته کیدای شي تاسو زیات کړئ. بیا ښه هم نه دی هغه غټ غټ ډېر آماده شي. دا بیا ډېر یو ښایسته رنګ هم لري. دا وګورئ بادرنګ زیاتیږي. هغه چې کته او پورته لږ زره کم زیاتوئ هغه کم فرق نه کوي لیدونکو. یو پاڼه راخلو. اوس به د خیره بیا غوښه او یو حلقه پنیر ورقي به زیاتوو. بیا تاسو ته وایم چې دا البته په یخچال کې کیدی ځکه چې اشپزخانه لږ زره ګرمه وي، بیا نو ډېر ښه منظمه نشي کولی چې دا تاسو تیار کړئ، ځکه چې کله ناکله اخوا دیخوا بیا چسپیږي په پلاستیک باندې، ټوټې ټوټې کیږي. یو بل به د خیره جوړ کړو، نور به بیا دمه کې ورو ورو هم جوړولی شو، ځکه چې لیدونکو تاسو وګورئ چې څه ډول تیارېږي. په همغه ډول ما غوښتل چې تاسو ته تیار کړم. دغه یو بل که وخت یې د خیر سره جوړ به یې کړو. کیچپ زیات پکې واچوئ ځکه چې خوند دی ډېر ښه دی، ښه خوند ورته کوي، برابروي یې. یو 2 پاڼې رومیان، بادرنګ هم او غوښه به راواخلو. ده د لیدونکو اوس به بیا هم رومی، بادرنګ. دا بادرنګ چې دی ځینې وخت ډېر حلقه‌یي غټ غټې هم وړوی شي پکې استفاده کولی شي، خو په دغه اندازه باندې ډېر منظمه ډېر ښه آماده کېږي. اوس به بیا پنیر راواخلو. یا یو دانم چې تاسو ولیده چې جوړم که په همدغه شکل باندې ټول جوړیږي، او دغه کباب سیخ واړه که تاسو بیا کور کې ولرئ دې نه ګټه واخلئ. ډېر ښایسته منظمه
او کله چې میلمه ته یې وړئ کور کې تیاروئ یا خپل کورنۍ سره یې تیاروئ بیا ولیږي نه نو راحته وړئ په لاره کې هم درنه نه غورځېږي. دا ښه دی. لیدونکو دا ټول آماده شو. هیله مند یم چې تاسو هم پروګرام لیدلی وي او دغه بیف برګر هرومرو تاسو تیار کړئ، خوند ترېنه واخلئ. ما لږ زره نن زیات راوړي موادونه ځکه چې همکارانو سره یو ځای د خیر سره موږ نوشجان کړو. تاسو هم په کور کې کوشش وکړئ دا تیار کړئ. دا 2 دانې نور په کم اور باندې ښه پخ شوي آماده شوي دي. اور نو خاموشه شو، ګل شو. ترکاریګانې چې دي دا به وروسته د دې نه دې سره به یو ځای کوو، آماده کوو به. او پنیر چې دی تقریبا په یو پاکټ کې 8 دانې وي او دومره ګران هم دي. 80 روپۍ ورکوي. نو په 80 روپۍ موږ کولی شو چې یو ښایسته بیف برګر خپل کورنۍ سره تیار کړو، ترېنه خوند واخلو. او دا و د نن پروګرام چې تاسو ته وړاندې کړم. همیشه وخت خپل پروګرام تعقیبوئ پخلنځی او زه تاسو ته ډول ډول خواړه په دې پروګرام کې تیاروم. تر بیا مو الله عمل شه، ښاد ودان بریالي اوسئ.